بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. یو بېوزله سړي له یوې پیغلې سره واده وکړ. د سړي لاس ډېر تنګ و. په کلي کې خوارۍ غریبي کوله، مګر ګزاره یې نه پرې کېده. همغه و چې د لومړي بچي له زېږېدو وروسته د خوارۍ مزدورۍ په تکل کې په اوږده مسافرۍ ووتو. له مېرمنې سره یې په دې هوکړه وکړه چې 20 کاله ورته کیني، او که یوه ورځ هم پرې واوښته نو بیا ورته اجازه ده، که په خپله خوښه کیني سمه ده، که نه یې پرېږدي. سړی په سفر ووتو او یو میاشتنی زوی له خپلې مېرمنې سره یو ځای پرېښودو. کوم لرې وطن کې له یوه ژرندهګړي سره مزدور شو. د ژرندې څښتن هم ترې خوشحاله و. په دې کې څه کم 20 کاله تېر شول. د ژرندې څښتن ته یې وویل چې دی بېرته خپل وطن ته ځي او غواړي چې پاتې ژوند له خپلې کورنۍ سره تېر کړي. مګر د ژرندې څښتن ورته وویل چې نه، 1 کال نور هم را سره تېر کړه. د خپله کیسه ورته وکړه چې له مېرمنې سره مې 20 کاله وخت ټاکلی دی، او که یوه ورځ هم پرې واوښته دا ویره ده چې له هغې هم خلاص شم. د ژرندې څښتن ورته وویل چې اوس خو ما سره ایله 3 د سرو خښتې دي، دا در سره واخله. سړي هغه راواخیستې او د کور په لور روان شو. په لاره کې 3 نور لارویان هم ورسره یو ځای شول چې 2 ځوانان او 1 سپین ږیری و. له هغوی سره چې خبرې پیل کړې، ګوري چې سپین ږیری یوه خبره نه کوي. چېرته چې مرغیو ته ګوري خاندي. سړي له ځوانانو وپوښتل چې د سپین ږیری څوک دی؟ هغوی ځواب ورکړ چې دا مو پلار دی. سړي بیا ورته وویل چې دا نو ولې خاندي؟ یو ځوان ورته وویل چې دا خو د مرغانو په ژبه پوهېږي او د هغوی خپل منځي مرکو ته یې غوږ نیولی وي، او چې کله هم کومه د خندا خبره وکړي دی ورسره هم وخاندي. سړي ورته وویل چې دی نو ولې هېڅ خبره نه کوي؟ هغوی ورته وویل چې دا خو وړیا خبرې نه کوي، بلکې هره خبره یې قیمت لري. سړي ترې وپوښتل چې خبره په څو کوي؟ هغوی ورته وویل چې یوه خبره د سرو زرو په 1 خښتې کوي. سړي له ځان سره وویل چې غریب سړی یم، له دې نه به نور څه غریب شم. ته راځه یوه خبره خو یې واوره. همغه و چې یوه د سرو خښته یې له جیبه راویسته او سپین ږیري ته یې وړاندې کړه. سپین ږیري ورته وویل چې په سپاند سیند مه ګډېږه. نور غلی شو. لاره اوږده وه او 4 واړه یو ځای روان وو. سړي له ځان سره فکر وکړ چې دا خو ډېر بلا سړی دی چې د مرغانو په ژبه هم پوهېږي او د 2-3 ټکو په بدل کې یوه د سرو خښته اخلي. ته راځه یوه بله خښته هم ورکړه چې څه وایي. سړي 2مه خښته سپین ږیري ته وړاندې کړه. سپین ږیري یې لږ پښه نیولی شو او ویې ویل چېرته دی چې ټپوسان ولیدل چې ښکته پورته کېدل، ورشه چې څه شوي دي. نور غلی شو او روانو. سړي له ځان سره وویل چې ما خو ډېر وار ټپوسان لیدلي چې تاویږي را تاویږي، مګر یو وار مې هم سر نه دی پرې ګرولی. بیا یې له ځان سره وویل چې له غریب به نور څه غریب شي. ته راځه دا 3مه خښته هم ورکړه چې څه وایي. سړي له جیبه 3مه خښته هم راویسته او سپین ږیري ته یې ونیوله. سپین ږیري ورته وویل مخکې له دې چې کومه غټه پرېکړه وکړې، په پټه خوله له ځان سره له 1 نه تر 25 پورې شمار وکړه. نور سړي سره هم څه نه و چې ورکړي وې، او سپین ږیري هم څه نه ویل. لږه لاره یې چې ووهله، هغوی په خپله لاره لاړل او دی په خپله لاره. سړی چې د کور په لاره یوازې روان و، سیند ته چې ورسېدو د فیل غوندې شڼېږي. د ونې منډان او سټکي په مخه کړي دي او هره څپه یې د مرګ اخطارونه ورکوي. په دې وخت کې سپین ږیري ته لومړی خبره ور یاده شوه. له ځان سره یې وویل چې یاره په دې سیند خو نه ګډېږم. د سیند په غاړه کېناستو چې دې وخت کې سترګې په یو سړي ولګېدې چې په سپین اس د ده په لو را روان دی. چې ده ته راورسېدو ده ته یې وویل چې په سیند ولې نه وړې؟ ده ورته وویل چې په دې مست سیند نه شم اوښتی. اس والا ورته وویل چې ما ته ګوره خلک دغسې پرې وړي، داسې سیندونه خو ما ته لښتې هم نه ښکاري. اس والا له اس سره یو ځای په سیند ورګډ شو. له ورګډېدو سره اس او سړی دواړه سیند په مخه کړل. سړي ډېر لاسونه واچول مګر اوبو لاهو کړ، مګر اس بېرته ځان غاړې ته راوویستو. سړی ورغی، اس یې راونیو، پښه یې پرې واړوله چې چېرته پل پیدا کړي. ښایسته ټوټه مزل یې چې وکړ، پل یې وموندو او له سیند نه پورې وتو. بیا یې د خپل کلي لور ته مخه وکړه. په لاره کې چې له ګڼو ونو څخه تېرېدو ګوري چې ټپوسان ښکته پورته کېږي. سړي له ځان سره وویل چې ته راځه وګوره چې څه خبره ده. له اس نه راکوز شو. اس یې له یوې ونې پورې وتاړه او په خپله د ګڼو او ګورو ونو په منځ کې غلی غلی ټپوسانو پله ورغی. ګوري چې هلته 3 سړي مړه پراته دي چې ډډوزې ترې خېږي او ټپوسان پرې ښکته پورته کېږي. چې لږ ور نږدې شو ګوري چې د مړو تر څنګ یوه سرمنیزه توبره پرته ده. دی هم نیغ د توبرې لور ته ورغی چې خلاصه یې کړي، چې ګوري د سرو زرو له روپیو ډکه ده. دا مړي اصلا د لار شکوونکو مړي وو چې کوم کاروان یې لوټ کړی وو او بیا دغه ځای ته راغلي وو چې پیسې سره وویشي، مګر هلته په ویش کې سره وران شوي وو او یو بل یې په تمانچو سره وژلي وو. سړی له پیسو ډکه توبره او د لار شکوونکو تمانچې ځان سره واخیستې، په اس یې پښه واړوله او کور ته روان شو. تیاره ماښام چې کور ته ورسېدو د انګړ په لورې په وره ورننوتو. له ځان سره یې وویل چې ته راځه چې له کړکۍ نه یو وار وګورم چې ښځه مې کور کې ده که نه. ګوري چې د کوټې منځ کې یو غټ میز ایښی دی او ډول ډول خوراکونه پرې ایښي دي. د میز یوې اړخ ته یوه ښځه ناسته ده او بل اړخ ته یو نابلده سمندي ځوان ناست دی چې کړکۍ ته یې شا کړې ده. سړی له ډېرې غوسې شین او سور شو
د ځان سره یې وویل چې ته دې خاینې ښځې ته وګوره چې ژمنه یې ماته کړې وه او زما په کور کې له پردي سړي سره ناسته ده. تمانچې ته یې لاس کړ، ګوله یې تېره کړه او په پټه خوله یې د سړي خواته ونیوله. مګر مخکې له دې چې ماشه زور کړي د سپین ږیري درېیمه خبره ور یاده شوه چې ورته یې ویلي وو چې له هرې غټې پرېکړې مخکې تر 25 پورې حساب وکړه. هماغه و چې له ځان سره یې 1 2 3 پیل کړ. په دې کې هغه ځوان د ښځې ته وایي چې مورجانې زه به مې سبا پلار پسې وځم که پیدا مې کړ. بیا یې له مور نه پوښتنه وکړه چې د پلار مې څو کاله وشو چې مسافر دی. هغې ځواب ورکړ چې زویه 20 کاله یې پوره شول. بیا یې زیاته کړه چې زویه پلار دې له کوره وتو نو ته یو میاشتنی وې. سړي چې دا خبرې واورېدې شکر یې ویست چې خدای خیر کړ چې صبر مې وکړ که نه اوس به مې په لوی لاس ځان میرات کړی و. په سترګو کې یې اوښکې راغلې او له کړکۍ نه یې په خپلې ښځې او زوی غږ کړ چې راووځئ هغه میلمه راغلی چې تاسو ورته کلونه سترګې په لار وای. دوستانو سړی باید له هرې غټې پرېکړې او غټ کار نه مخکې پوره فکر وکړي چې وروسته په داسې وخت کې پښیمانه نه شي چې اوبه له ورخه تېرې وي. په ځانګړې توګه باید سړی د احساساتو په وخت کې پرېکړه ونه کړي، که هغه د ډېرې خوښۍ احساسات وي او که د ډېرې غوسې. قدرمنو دوستانو ډېره مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتله. اوس نو تاسو هم مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. مننه.